د افغاني او ایرانی پلاو ترمنځ د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په پراختیا خبرې وشوې. نن د افغانستان او ایرانی پلاو په شمول په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال، په افغانستان کې د ایران سفیر، د افغانستان لپاره د ایران اقتصادي پلاوی او ګڼ شمېر نورو چارواکو ګډون کړی. په غونډه کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال وویل افغانستان له ډېرې مودې را په دې خوا له ایران سره تاریخي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري. همدارنګه مولوي قدرت الله زیاته کړه د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو په حیث لازمه همدا ګڼو چې له یو بل سره غښتلې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولرو او له یو بل سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړو. چې افغانستان او ایران د ډېرو زمانو راهیسې یو له بل سره نږدې ټولنیزې، تاریخي او اقتصادي اړیکې لري او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو په حیث لازمه همدا ګڼم چې له یو بل سره نږدې اقتصادي، تجارتي اړیکې ولرو، له یو او بل سره تجربې شریکې کړو او په مشترک ډول د خپلو هیوادونو د اقتصادي پرمختیا لپاره هڅې وکړو. همدارنګه مولوي قدرت الله زیاته کړه په تیرو 2 کلونو کې ډیرو بهرنیو پانګوالو په افغانستان کې پانګونه کړې ده. په خبره یې افغانستان اوس امن دی او د افغانستان اسلامي امارت ټولو بهرنیو پانګوالو ته د امنیت په برخه کې پوره ډاډ ورکوي. په تیرو 2 کلونو کې ډیرو بهرنیو پانګوالو په افغانستان کې پانګونې تضمین کړې چې په دې برخه کې د ایرانی ورونو سهم د پام وړ دی. د افغانستان اسلامي امارت خصوصا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د هیوادوالو د رفاه او هیواد ته د ترقۍ لپاره د داخلي پانګوالو ترڅنګ بهرنیو پانګوالو ته د کاروبار او پانګونې سهولتونه ایجادوي او له هغوی څخه پوره ملاتړ کوي. په غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وویل ایران غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پراخه اړیکې ولري. په خبره ایران وعده ده چې پرته له کومې ستونزې د افغانستان کورني تولیدات ایران ته صادر شي. سیاست دیگر ما ارتقاء تراز تجاری است، هم تراز تجاری رو ارتقاء بدهیم، هم حجم صادرات افغانستان به ایران رو گسترش بدیم. این در سیاست ما هست. این لازمش این هست که ما در داخل کشور یک سری موانع قانونی رو برداریم، یک سری اصلاحات انجام بدیم، یک سری اقدامات عملیاتی انجام بدیم، حالا چه در مرز چه در سایر بخش‌های دیگه. این هم جزو سیاست‌های ما هست. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان کورني تولیدات د ګاونډیو هیوادونو په شمول مرکزي اسیا، اروپا او امریکایي هیوادونو ته صادریږي چې له دې سره د افغانستان د کورنۍ تولیداتو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. محمد عمران سرکوټوال، حریت رادیو، کابل.